قرآن کې الله فرمایي چې وإن علیکم لحافظین. السلام علیکم قدرمنو، زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا ساعت تاسو ما ګورئ په دغه شیشه کې د دې شیشې نه. قدرمنو، په نړۍ کې ډېر یو غټ تضاد روان دی چې آیا مونږ په کم اپلیکیشن کې پاتې شو خپل د میسیجونو کولو دپاره. اول چې کوم دی دلته کې ما سره ناست دی بابر صاحب په لنډو ټکو کې راته دا ووایه چې ته په وټساپ پاتې کېږې که نه بل اپلیکیشن ته وړې. نو که زه چېرې بل نوي اپلیکیشن ته سوچ کېږم نو هغه د هغې لپاره نور زما سره هغه ملګري په کار چې هغه هم الریډي هغې ته شفټ شي. نو اوبیسلی وټساپ باندې ټول الریډي موجود دي، نو زه په وټساپ پاتې کېږم هر څه چې دا و پرایوسي وي. وصال خانه جی سر، ته په وټساپ باندې پاتې کېږې او که نه یو بل اپلیکیشن ته سوچ کېږې؟ نه جی، په وټساپ باندې خو زه پاتې کېږم چې زما ټول څومره هم کانټیکټس دی په وټساپ دي، نو د وټساپ نه بغیر زما ګزاره نه کېږي. ریاض صاحب تاسو په وټساپ پاتې کېږئ که نه سوچ کېږئ بل یو ته؟ سر جی زه په وټساپ پاتې شم، ځکه زما سره موبایل کې داسې پرایویسي څه مطلب داسې ډیټا نه وي چې زه مطلب دغه پبلک نه هیډن وساتم، نو زه په وټساپ پاتې کېږم. ریاض صاحب تاسو څنګه خوښه ده، په وټساپ پاتې کېږئ که نه بل یو ته وړئ؟ نه ټیلیګرام خو ځکه ښه دی چې زموږ پاکستاني اپس دی. رشین چې کوم دی ټیلیګرام امتیاز صاحب پاکستاني اپ کو، نو ښه خبره ده. ما د شاید پاکستاني. سجاد صاحب تاسو په وټساپ پاتې کېږئ او که نه بل یو ته وړئ؟ زما وټساپ خوښ دی. ستاسو وټساپ خوښ دی. سلیمان ثاقب صاحب تاسو خپل د پرایویسي سکې ورساتلو دپاره بل اپلیکیشن ته اوړئ او که نه په وټساپ پاتې کېږئ؟ پرایویسي باره کې دا خبره ده که نه چې موږ ټول د پرایویسي باره کې کنسرن یو چې یاره وټساپ والا زموږ پرایویسي اخلي، زموږ تصویران، پکچرز، ویډیوز، کنټیکټس په موبایل کې، ایمیل، ځکه چې موږ په خپله تنهایي زندګي کې څه کوو موږ چې یاره دې نه څوک خبر نه شي. نو په حقیقت کې ته وګورې موږ ډېر غټ کنسرن یو. لکه که ته ریلي سوچ وکړې په قرآن کې الله فرمایي چې وإن علیکم لحافظین، یقینا په تاسو باندې حافظان مقرر دي. حافظین تاسو ویني هر ټایم باندې تاسو څه کوئ، مطلب په خپله پرسنل زندګي ده ستاسو، اجتماعي زندګي ده، پای کې تاسو څه کوئ هغه فرشتې ویني. الله وایي کرامن کاتبین، هغه فرشتې څه دي؟ عزت واله دي او لیکونکي دي. په ریټن فارم کې به الله له ستا هر څه هغوی وړي. بیا الله فرمایي چې یعلمون ما تفعلون، هغوی ته پته ده د هر هغه څه چې تاسو کوئ. نو پرایویسي باره کې موږ دومره غټ کنسرن دی چې یاره وټساپ به زموږ ډیټا واخلي، بیا به بل اپلیکیشن زموږ ډیټا واخلي. نو لږ سوچ دې طرف ته هم پکار ده چې یاره پرایویسي الریډي ټرم اینډ کنډیشن د قرآن که څوک یې مني او که یې نه مني، قرآن اپډیټډ ورژن دی، پای کې نور اپډیشن نشته دی، بس هغه اپډیټډ دی. اوس یې که ته کلیک کړې او که یې نه کلیک کړې، بهر ستا پرایویسي الله ته روانه ده، هر ټایم الله ته ویني، الله ته ګوري. دې طرف ته هم لږ سوچ فکر پکار دی. پاتې شو د وټساپ، نو پاتې کېده پکار ځکه زه یو کریمینل نه یم، فونوګرافي نه کوم، یو کریمینل کار نه کوم، غلط کار نه کوم په وټساپ باندې. زما په ډیټا او فیسبوک څه وکړي؟ اوس هغه سړی به په یېرېږي چې یاره دا خو یو غلط کار زه کوم، غلط ټیکسټ کوم، غلط چیټ د خلکو سره کوم، غلط تعلقات ساتم. دغه کسانو به هر حال د دې کنسرن وي. نور پرایویسي بریچ د هر اپلیکیشن دی. نو زما خو دا خیال دی چې زه به په وټساپ باندې پاتې کېږم. ډېره مننه. قدرمن د سلیمان ثاقب صاحب د خبرو کولو نه پس ماته نه ښکاري چې زما خبرې دومره ځای نیسي، خو البته خپله خبره ته کوم چې زه په وټساپ باندې پاتې کېږم که نه پاتې کېږم. نو حالت ساده پورې چې کوم دی ما سوچ نه دی کړی چې زه بل اپلیکیشن ته سویچ شم، خو که په روان وخت کې زما ټول ملګري د وټساپ نه لرې شول او بل یو ته لاړل، نو زه به هغې ته وړم. او که زما ملک کې داسې یو اپلیکیشن کولاو شو چې هغې باندې زه یو بل ته میسیجونه کولی شو، نو زه به چې کوم دی خپل د ملک هغه اپلیکیشن چې کوم دی هغه استعمالوم. یو خبره مشهوره ده، وایي که خپل دې مړ کړي نو په سوري خو به دې واچوي. نو که زما د ملک زما ډیټا چې کوم ده هغه سره پاتې کېږي، نو زما به دا ایمان وي که دی مې مړ کړي نو په سوري خو به مې واچوي. نو زه به چې کوم دی خپل د ملک هغه اپلیکیشن استعمالوم، یا که زما ټول ملګري د وټساپ نه اخوا شول نو هله به د وټساپ نه اخوا کېږم. او بل داسې موږ څه کوو چې وټساپ په چې کوم دی زموږ څه وکړي. د لوی الله په امان.